قوم د لوط علیه السلام دا قوم نو ډېر سپک قوم و. په مجلس کې به ناست شو که نه ناروا کارونه به یې کول داسې سپک کارونه یې به مجلس کې کول کنځلې به یې ډېرې کولې یو بل ته په مجالسو کې بیټکونو کې به یې کنځلې کولې ډېرې او بله دا چې دا ګیرې به یې صفا خریلې او ښکاره زیناګانې به یې کولې تر دې چې په لارو کوڅو کې په ولو کې لښتو کې به لګي او زیناګانې به یې کولې ولې هسې خو لوط علیه السلام د دوی نه و خفه او بله پکې دا بیماري هم وه دا څاروي او دا ځناور به یې جنګول دا هم د سپکو خلکو کار دی نشتې که زمونږ کې یاره هو دا مشر سړی چې وینې په لوی ځان او بانګي راغستی څه کوي بانګي جوړ شرم ورنه ورځي څومره سپک کار دی او ګوره هغه مخلوق د الله چې غریب خبره نشي کولی په هغه دې څومره سخته کوي د وینې راماتې په دې ګډانو باندې په دې سپو باندې په دې بانګیانو باندې وینې پرې راماتې وینه ده ما یو ویډیو کتلې وه نو هغه یې داسې چل کړی و چې د ګډ ته په دې ښکر کې بلیټونه لګولي دواړو یعنې ګډ دی دې طرف ته چې کوم ګډ دی د هغه په دواړو ښکرونو کې بریټ لګېدلی هغه طرف ته چې دی هغه هم لګولی نو اوس به ګرمه مقابله وشي پته به ولګي او د دوی نه دا غوښې داسې کته زنګېدې او دا سرمنې او مقابله روانه او کیله ورته ټول ناست دی دا د کوم ځای انسانیت دی د کوم ځای اسلام ته پیسې ګټه په دې غریبان او په دې طریقه بیا موږ خبرې کوو چې الله زموږ په دې ملک رحم ولې نه کوي الله به موږ ولې دا عذابونه راولي ولې دا هر څه ګرانېږي ولې دا امن او امان ختمیږي او دې ته موږ نه ګورو موږ خو خپل امن او امان په خپلو لاسونو خراب کړی دا ګراني چې څه راغلې ده که نه دې کې د وزیر اعظم صاحب او د صدر صاحب لاس نشتي موږ خو ډایرکټ وزیر اعظم ته ګورو که خو دې ته نه ګورو چې دا زمونږ پکې کردار څه دی موږ کوم طرف ته روان نو الله دې رحم وکړي زموږ په حال باندې ښه دا و د شیخ افغانستان اسحاق صافي صاحب بیان چې تاسو واورېدلو چې د لوط علیه السلام قوم به چې کوم عمل کوو هغه عمل نن سبا زموږ دا قوم هم کوي په دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ او موږ ځان سره فالو کړئ السلام علیکم ورحمة